والله مونږ په دې معاشره کې په خپلو سترګو وکته لار د زوی نه سر ټکی را روانې مولوي صاحب زوی راته عذاب جوړ شوی بچي را لګېدلي پلار یې د کوره ایستی پلار وایي اولاد مې د الله نه غوښتل دا خو مې ځان له غم کتلی صالح اولاد زما محترمو موږ ډېر سوالونه کوو الله بچي راکه الله اولاد راته راکه زما محترمو دا دعا ناقصه دعا ده ناقصه والله موږ په دې معاشره کې په خپلو سترګو وکته پلار د زوی نه سر ټکی را روانې مولوي صاحب زوی راته عذاب جوړ شوی بچي را لګېدلي پلار یې د کوره ایستی پلار وایي اولاد مې د الله نه غوښتل دا خو مې ځان له غم کتلی ډېر پلاران د خپلو اولادونو نه شکایت کوي څه وجه ده پته درته شته موږ دعا نیمه غوښتې ده که نه چې ته غواړې الله اولاد راکړه الله اولاد درکړه خو دې دعا کې بخل ولې کې داسې ولې نه وې الله اولاد راکړه نیکعمله راکړه صالحه راکړه راته زما محترمو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نیک اولاد پس د پلار د مرګه پلار ته دعاګانې کوي دا دعاګانې الله پلار ته قبر ته وررسوي او د دې اجر ورکوي موږ اولاد ته خوشحاله یې زما محترمو په دې اولاد لږ محنت کول پکار دي قسم په الله په منبر ولاړ یم قسمیاً دا خبره کومه چې ما په خپل ژوند کې داسې اولاد لیدلی چې پلار یې مړ پروت دی بچي ته د جنازې مونځ نه ورځي ته به خوشحاله یې چې زوی مې پاتې شوی دی دې زوی خو ستا هغه اخرنۍ حقه ده نه که د جنازې مونځ ورته نه ورځي د دې وجې نه زما محترمو دې مشرانو ته ویمه د خپلو بچو داسې تربیت وکړئ بچیه راشه ما ته د جنازې مونځ واوروه ای بچیه که زه سبا مړ ومه په ما باندې به د تا نه ښایسته دعاګانې نور څوک ووایي د بچي چې د پلار په جدایۍ کم درد یې دومره درد د بل چا کیدی شي هېڅکله نشي کیدی نو د دې وجې نه که ستا بچي ته دعاګانې معلومې وي او ده ستا دپاره د الله نه هغه دعاګانې وغوښتلې په جنازه کې نو ته کامیاب پلار یې دا اولاد دې د آخرت دپاره ذخیره ګرځولي